ډومبنی کال ګورو جناب چې څوک دي را سره په لاین باندې اور ګورم جناب هغه سره خبرې کوو چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ محمد زهیر افریدي خبرې کوم حیات آباد پېښور. محمد زهیب افریدی د حیات آباد پېښور نه. جی محمد زهیب خپل قسمت ټرای کوئ لکه چې څنګه سلمان بھائی یم چې خپل قسمت ټرای کوئ که نه خپل قسمت ټرای کوئ لګیا یې بالکل بس روم کې ملګرو سره ناست وم چې راځه چې خپل قسمت ټرای کوم چې څنګه راخېږي. زهیب یو خبره کوم ګورې د قسمت کې د خلکو ډېر بدل شی نه مرو زیاتې نه چې بیا د ملګري در پورې خاندي. خو دا خندا خو وي بس نو قسمت خو قسمت وایي دی که نه چې هغه خو تاسو معلوم نه وي که نه. زهیب خان هغه وایي که نه وایي دا خو د نصیب خبره ده څوک د چا یادېږي نه او څوک د چا هېرېږي نه. بالکل ډېر ښه. نو ځان ایک نه واله 10 پورې یو نمبر خو ټرای کا ایک نه واخله 10 پورې یو نمبر ټرای کا ګورو چې ستا په قسمت کې څه وځي. د مزارو نه پکې رایه اخلم که نه بس ډایرکټ زه خپله وښیم ته ویم که نه چې کوم ورته وښیل ملګرو نه پوښتنه کې په خپله ټرای کې نو دا ستا خوښه ده جناب کوم یو نمبر کولاوئ؟ زه خو داسې وایم که نه سلمان بھائی چې د 5 بجې مخه ورشو 5 بجې هغه مخته راشو دا منځ کې چې کوم دی که نه دغه به ورته ښه کړو که نه 5 نمبر. اوکې جناب 5 نمبر پسې ګرځمه اور اصل کې زما د موبایل لږ چې کوم دی دا وګورئ جناب نمبر 5 تاسو ته به الټه ښکارېږي او دا وګوره دواړه سایډ ته جناب 5 نمبر دی نو زه یې کولاوم ستاسو د وړاندې اور ګورم جناب زبردست جی زبردست په دې کې به زهیب ته داسې چلو کې که نه دا سکرین باندې ما ستاسو د وړاندې کولاو کړلو په دې باندې لیکلي دي یا ټپه او یا شعر یا راته یو ټپه ووایي او یا راته یو شعر ووایي. دا خو ویلي دی بس انشاءالله وګورئ. زه یو ټپه راته ووایه ځینې خلکو پکې ډېره عجیبه د چا پکې شادو وتې وه د چا پکې کوترې وتې او د چا پکې کاډونه وتې خو ستا پکې ټپه او شعر ووتو. سلمان بھائی د سبق باره ورته ووایم که نه چې دا وایه وایه سبق وایه چې لوی افسر شي ما به تاله درکوینه. واه 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 واه. او دا وایه وایه سبق وایه زه به پردی جوی ګندم تا به ساتمه. واه واه جي ډېره لا بس ګوره هغه قسمت و پوره مې که بس سلمان بھائی. زهیب بھائی زما او د مینه جان یو اباسین ریډیو نه یو پروګرام ونو په هغې کې مینه جان وایي چې ټپې به وایو که نه نو ما ورته مینه جان ټپه وایه که نه نو هغه راته وایي جانانه تور چیلې حلال کا زمونږ کډه ستاسو کلي ته درځي نه نو ما ورته ویم خدای دې تباه که چې تباه شي په تور چیلي باندې بلا خرچه راځي. زهیب جناب ډېره مننه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ په الله ګران شي عزتمن شي او بریالی شي. روم کې ملګري ناست دي سړی عامر دی عامر محمد ناست دی او عنایت باجوړی دی احمد الله دی او شاهد دی او اختشام باجوړی را سره ناست دی ټول سلامونه کوي. هلکه باجوړیانو ته زه د هغوی په طرز کې به څه ووایم که خفه کېږي نه نه ورته ووایم بالکل خفګان به نه وي په ما ډېر ګران دي ځکه چې زه باجوړ امن ریډیو باندې ډېر زیات پاتې شوی یم څه ټایم کې نو هغوی چې کله مونږ وایو که نه چې تاسو ښه یئ جوړ یئ نو هغوی داسې وي چې تاسو ښې وئ تاسو ښې وئ بالکل سلمان بھائی مونږ یو روم ته راغونډ شو ټول یو بل ته تاسو دې سیز ته څه وایئ دې سیز ته څه وایئ مونږ لکه ما سره 3 افریدیان دي او دغسې 3-4 باجوړیان مونږ یو بل سره بیا دا ډیبیټ کوو چې تاسو دې سیز ته څه وایئ دې سیز ته څه وایئ نو یو بل پورې بیا ښایي بالکل همدغسې وایي. بالکل جناب مومند خو سره نشته مومندانو کې څوک شته را سره یو کس مومندان جناب د هغې پیروډي ما له ډېره زیاته ښکلې راځي غوږ شوه ته دغه دی زمونږ څه نه دی زمونږ څه خو پکې چې شی نشته دی که نه زمونږ څه ډوډۍ لکه وخورئ زمونږ نه دی زمونږ ډېره ډوډۍ خوښېږي. بالکل سلمان بھائی
وایي بس ټول دې وخندل ما ټول مخ باندې مسکا خندا راغله او تاسو طرف نه شکریه هم ادا کړئ چې بالکل همدغه ډېره مننه چې ډېره مننه یو ټوکه درته ډالۍ کوم خو ستاسو د کال نه پسخه او لازمي واورئ صحیح شوه اوکې سي ډېره مننه او جناب زهیب د حیات آباد نه زهیب بھائی او د ملګرو ته یو ټوکه ډالۍ څه ټایم کې څه ملګري راجمع شوي وو که نه ملګري داسې وو چې د خاندان ملګري وو لکه د فیملی کسانو نو ټول راجمع شوي وو نو یو کر راجمع شوي وو نو هغه چې ټول راجمع شو نو د ښځې ورته وویل چې تاسو ټول تر زامن ترور زامن راجمع شوي تاسو ګپ لګوئ او زه دله چای تیاروم نو بس هغه کور والی لاړه چای تیارول نو بس اوس د ټولو کیسې را شروع کړې چې مړه ما باندې هغه پلان کوي ډېره ګرانه وه هغه وایي یاره مړه داسې را باندې ګرانه وه او داسې ما ټولو خپلې کیسې کولې نو په دغه کې چې د چا کره دي ناست دي که نه نو دغه وایي چې مړه ستاسو عشق خو پرېږده په ما باندې چې کومه ګرانه وه که نه اوهو بس کیسه یې شروع کړو په داس په دغه کې په جړام شو د سترګو نه ورسره اوښکې هم را روانې شوې هغه خپله معشوقه ورته رایاده شوه که نه نو په دغه کې چې څنګه هغه ښځې چای راوړې کېښوستې نو ښځې د خپل خاوند ته خیال شو وایي اخی وایي ته خو جاړې وی اخی ته خو جاړې نو ده سره بله بهانه نه وه نو دی ورته وایي مړې مور مې د خدای وبخښي هغه را یاده شوې ده